Kashmir, 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 Kashmir. हम हैं कश्मीर, हम हैं कश्मीर. د ملک د نورو سیمو په شان په قبایلي ضلع مومن کې هم د کشمیر سره د یووالي ورځ په جوش او جذبې سره ومانځلې شوه. د بابي مومن نه واخله تر محمدګټه پورې په ډوله ضلع کې د 1200 بجو نه واخله تر 12 نیمو پورې مختلفو ځایونو کې ریلیانې منعقد شوې وې چې پکې په زرګونو تعداد کې خلکو ګډون وکړو او د کشمیر سره یې د یووالي اظهار وکړو. د سرحدي سیمې نه د ملک عبدالولي عرفي ابوذر خان په مشرۍ د یو شمېر ګاډو قافله د مې منډۍ ریلې لا راغلې وه او دغه رنګې د نورو علاقو نه هم په زرګونو تعداد کې خلک راټول شوي وو. د کشمیر د ازادۍ دپاره یې چغې ووهلې. په ریلۍ کې د ټولو محکمو سرکاري افسرانو ګډون وکړو چې پکې ډي سي مومن افتخار علم، اے ډي سي سید سیف الاسلام، عبدالرشید سپورټس منیجر سید اختر، سټاک ډایرکټر عبدالرزاق ساجد خان په شمول په سلګونو مشرانو، علما کرامو او په زرګونو عام ولس ګډون وکړو. د ایمنې ساجد خان، مولانا عبدالحق او د حاجي احمد ویناوه مددګاره مظلومو مسلمانانو سره د یکجهتۍ دپاره نن کومه مظاهره کوي، دا یو جهاد دی چې تاسو په دې لمر ولاړ یاستئ. الله به تاسو له انشاءالله د دې پوره بدله درکوي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، څومره علما موږ سره په دې مظاهره کې شامل دي. دوی ته هم زه درخواست کوم چې په جمعې په مانځه کې د دغه مظلوم مسلمانانو لپاره دعاګانې. مودي سرکار چې کومه د عمل خبره کوي، موږ ورته دا وایي چې دلته به دومره د پوج ضرورت ولې راغلې. که چېرته دا وایي چې دا د کشمیر دا د انډیا حصه ده، نو بیا دومره د پوج څومره دي که زیرتې شوي دي دې وخت کې موږ جهاد ته تیار وو او د جهاد نه منې نه زموږ بچې به په مقبوضه کشمیر باندې ځان وژني او هماغه شانته به خپل ملاتړ کوو، خو د خپلو حکمرانانو اجازت غواړو. قامي مشرانو هم د کشمیر په حوالې سره خپل تاثرات په دې ډول پیش کړه. قبایلو آزاد کړي او اوس به انشاءالله همدا قبایل به ازادۍ او د غونډو یو اواز دی کشمیر بنېږي پاکستان. انشاءالله مخکې دې قبایلو یې نتیو کړې وه او خپل مال او جان هر څه دغه کړي پوه شو. انشاءالله چې دا پرم د حکومت د طرف نه اډر میلاو شي قبایلو ته، نو انشاءالله چې موږ پاک پوج سه شانه بشانه به انشاءالله بیا به وړي. کشمیر د پاکستان شارک دی، کشمیر زموږ د کلمې ورونه دي، زموږ د اسلام ورونه دي، زموږ د مسلمانانو ورونه دي، زموږ د پاکستان ورونه دي. او څنګه چې کشمیر مخکې د پاکستان حصه وه، اوس هم دا بیا هم دا انشاءالله موږ قبایل. د ضلع مومن په زرګونو تعداد کې خلکو د اقوام متحده نه مطالبه وکړه چې په کشمیر دی ظلم بند کړی شي او دوی ته دی ازادي میلاو شي. تبسم مومن، مومن ټي وي، ضلع مومن.